توجه مو غواړم صدر صاحب په اجازه باندې غزل نمخ کې او دوه خوارهواري شعرونه وایم چې در تبسو وایم پسس جانان خپې خېدي در تبسو وایم پسس جانان خپې خېدي ملګرو مالې په نوم ارمان خپې خېدي چې څوک آزار نکړم خفه نکړم رسوا نکړم په دغه وجه مې په خپله په ځان خپې خېدي مننه چې څوک آزار نه کړم خفه نه کړم رسوا نه کړم په دغه وجه مې په خپله په ځان خپې خېدي روزګار د سود کوي روزګار د سود کړي سود او زیان له قسمونه کوي روزګار د سود کړي سود او زیان له قسمونه کوي پیسو د پاره دی سړی په ایمان خپې خېدي مننه څو نور شعرونه چې د خپل زړګي د خپل زړګي د ارمانونو جنازې وباسي د خپل زړګي د ارمانونو جنازې وباسي دا سړی څوک دی چې توبو پسې توبې وباسي دا یو شاعر خو په شعرونو باندې حد کوي سم دا یو شاعر خو د شعرونو نه جامې وباسي مننه دا یو شاعر خو په شعرونو باندې حد کوي سم دا یو شاعر خو د شعرونو نه جامې وباسي او هلک مولیانو پسې ګرځي تعویذونه کوي جینې لګیا د ماښامي کې وظیفې وباسي مننه کلام دی چې د چا یادونه مې د مل سلګو نیولې یما د چا یادونه مې د مل سلګو نیولې یما جوړې راغلې مې اجل سلګو نیولې یما بیخی خراب امسے بمرم ورپسی زم ورپسی بیخی خراب امسے بمرم ورپسی زم ورپسی پیرکو دے کڑس چل سلگو نیولے مننه پیرکو دے کڑس چل سلگو نیولے یما نور خیری بدر تن کوم خو یا جانانا نور خیر بدر تن کوم خو یا جانانا رب دی پخپو باندې کشل سلګو نیولې ما مننه رب دی پخپو باندې کشل سلګو نیولې ما خکاری یاري باندې ستومان شولا زکار اغلا خکاری یاری باندې ستومان شولا ذکر اغلا واپس راوړې یا چار ګل سلګو نیولې ما مننه واپس راوړې یا چار ګل سلګو نیولې ما نن یاره بارته ویل یار ل داؤدزو ته زما نن یاره بارته ویل یار ل داؤدزو ته زما ډېر مې یاد شوی د فضل سلګو نیولې ما ډېر مې یاد شوی د فضل سلګو نیولې ما ډېر مې یاد شوی د فضل سلګو نیولې ما مننه